Assalamu alaikum and welcome. My dear friends, we will use why and because in the sentences. My dear friends, these two words are very important words and it's used everywhere. Let's start the lesson. ملګرو د سلام په وړاندې کولو سره مو یو ځل بیا هرکلی درته وایم. امید ده چې روغ او جوړ به وئ او تېر شوي درسونه به مو زده کړي وي. ملګرو د مهمو جملو په سلسله کې مو نن یو ځل بیا ځینې ډېرې مهمې جملې راوړي دي او خاصتا هغه مو د وای او د بیکاز په اړه راوړي دي او خاصتا بیکاز خوږو ملګرو د وای د پوښتنې په ځواب کې اکثره وخت راځي. راځو دوستانو له مثالونو څخه به انشاءالله درته پته لګي. لومړی مثال دی خوږو ملګرو why don't you study why don't you study ته مطالعه ولې نه کوې why don't you study ولې مطالعه نه کوې او ملګرو پام مو وي چې دغه پوښتنه په پریزنټ ټینس زمانه کې شوې ده. because I'm busy ځکه چې زه مصروف یم دوهم مثال ته راځو. دوهمه جمله why do you practice a lot ولې زیات تمرین کوې why do you practice a lot ولې زیات تمرین کوې ځواب په بیکاز سره because to be healthy ځکه چې صحتمند شم because to be healthy ځکه چې صحتمند شم. بله جملې ته دغه د جمله خوږو دوستانو why didn't you answer the phone ولې د ټلیفون ته ځواب ورنه کړ ملګرو دا په پاست ټینس کې استعمال شوی ده په کومه باندې چې موږ پرون یوه خاصه او ځانګړې ویډیو جوړه کړې ده او بیخي زیاته او ښایسته مو پکې تشریح کړې ده پاست ټینس زمانه تاسو کولی شئ چې هغې ته مراجعه وکړئ. didn't په پاست ټینس باندې دلالت کوي یعنې تا ولې ټلیفون ته ځواب ورنه کړ په تېره زمانه کې. because I slept ځکه چې زه اوده وم نو پوښتنه هم په پاست ټینس کې وشوه ځواب هم په پاست ټینس کې باید وي. ملګرو یو ځل بیا له سره پام ورته کوئ دلته د صفحه له غوندې کوچنی ده ځکه مې داسې لیکل هم درته کوچني کړه په دې هیله چې تاسو به یې ووینئ انشاءالله. why do you practice a lot ولې زیات تمرین کوئ because to be healthy ځکه چې صحتمند شم. why didn't you answer the phone ولې د ټلیفون ته ځواب ورنه کړ because I slept ځکه چې زه اوده وم. why don't you study ولې مطالعه نه کوې because I'm busy ځکه چې زه مصروف یم. دوستانو داس په همدغه ځای بس دی په دې هیله چې تاسو به ورباندې پوه شوي وئ. بیا هم زما خوږو او زړه ته راتېرو ملګرو که چېرته تاسو کوم نظر او یا کومه وړاندوینه او غوښتنه لرئ نو تاسو یې موږ ته په کمنټونو کې ولیکئ او دا عجیز بنده مو په خدمت کې ده انشاءالله چې تاسو غوښتنه او نظر به پر ځای کېږي ځکه موږ ستاسو لپاره دا ویډیوګانې جوړوو ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د تعلیم لپاره لګیا یو او په وروستیو کې که چېرته مو ویډیو خوښه شوي وي او مفیده درته تمام شوي وي نو په ډېرې مهربانۍ سره ویډیو درسره لایک کړئ او د ULD ټیچر یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ که چېرته مو سبسکرایب کړی نه وي تر څو هره ویډیو چې موږ اپلوډ کوو تاسو ته په اسانۍ سره در رسیږي او له درس څخه پاتې نه شئ. او هغه دوستان چې زموږ نورو ویډیوګانو ته لاسرسی نه لري او غواړي چې زموږ د انګلیسي زده کړې د کورس هغه نورو ویډیوګانو ته هم لاسرسی پیدا کړي نو فقط تاسو د ULD ټیچر یعنې د همدغه یوټیوب چینل چې اوس تاسو پکې ویډیو غږوئ په د پروفایل په عکس باندې تاسو کلیک وکړئ هغه کېکاږئ تاسو په اسانۍ سره ووینئ چې موږ یو غټ کورس جوړ له هماغه ځایه تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره ویډیوګانو ته لاسرسی پیدا کړئ. د بیا لپاره د الله په امان and thank for watching. Thank you very much.